د کہانی شروعات کیږي د یو امیلی نومي جنۍ نه چې هغه په کلاس کې ناسته وي او هغه خپل بوای فرند ته میسج وکړي ورته وایي چې زه نن بس کې راتلو والا یم. نو هغه ورته میسج وکړي ورته وایي چې ته رایډ نوټس بورډ چیک کا کیدای شي څوک ستا د کور طرف ته ځي نو ته به هغه نه لیفټ واخلي او هغه سره به راشي. دراصل په دې یونیورسټۍ کې یو بورډ وي او په هغې کې سټوډنټانو د یو بل د مدد دپاره په کاغذ باندې لیکلي وي چې هغې چېرته تلو والا وي او دلته امیلی ته یو ګای نومي هلک میلو شي چې هغه هم ډیلبر ته تلو والا و او اوس امیلی د سره کانټیکټ وکړي او دا ګای نومي هلک خپل ګاډۍ کې راشي او دوی اوس د هغه ځای نه وځي او اوس دوی په لار کې یو بل سره خبرې کوي. نو دلته امیلی ته پته ولګي چې ګای ته خو زما باره کې ډېر څه پته ده. نو دلته ورته ګای وایي چې زه هم تا سره کلاس کې یم. نو دلته ورته امیلی وایي چې ما خو ته چېرته نه یې لیدلې په کلاس کې. او اوس دوی یو ګیس سټیشن ته راورسي چې دلته امیلی واشروم ته راشي او اوس چې امیلی د باتروم دا دروازه کولاوي نو دا لوک وي او هغه چې په دې کړکۍ کې بهر طرف ته وګوري نو ګای یو سړي سره خبرې کوي. نو دلته ورته امیلی ډېرې زیاتې چغې ووایي خو دوی د اواز نه اوري او امیلی په سچل باندې دا دروازه کولو کی او هغه په غوسه ګای له راشي ورته ډېرې خبرو کې ورته ووایي چې زه تا تر کم وخت نه چغې وم. نو دلته ورته ګای وایي چې تر اوسه پورې خو ما ستا اواز نه دی اورېدلې خو امیلی څه ونه وایي او دوی د دې ځای نه وتو والا وي چې دې کې ګای د اوبو یو څو بوتلې راواخلي او په ګاډي کې کیني او د دې ځای نه روان شي او لږ مخکې تلو نه پس ګای دا ګاډی یو شورټکټ طرف ته تو کي. نو دې کې امیلی ډېره زیاته حیرانه شي ورته ووایي چې ته کوم خوا روان یې. نو دلته ورته ګای وایي چې دا یو شورټکټ لاره ده او په لار کې امیلی ته پته مو لګي چې ګای ما ته دروغ ووي هغه اصل کې ډیلبر ته نه تلو او اوس دلته د دوی دواړو منځ کې بحث شروع شي چې دې کې یو ګاډی د دوی مخې ته را روان وي او دې کې ګای دا ګاډی بل طرف ته تو کې چې هغه د سړک نه لاندې پروز او یو وره ته ورشي او اوس هغه په هغه وره کې انخلي او دلته هغه ګاډی د هغه ځای نه لاړ شي او د حیرانۍ خبره دا وه چې په دې سړک باندې دغه ګاډي د ټیرونو نشانونه هم نه وو. نو دلته دوی ډېر زیات ویریږي چې دې کې امیلی زر دې ګاډي ته ورننوځي او د ګاډي دا دواړه دروازې لوک کي او دې کې چې ګای ورته وایي دا دروازه کو لوکه نو امیلی ورته وایي چې ستا د وجې خو زه ګیره شوم دلته. نو دلته ورته ګای په غوسه کې وایي چې ټیک ته تا به زه دلته یوازې پرېږدم او زه به ګیس سټیشن ته پیدل لاړ شم او اوس هغه د هغه ځای نه روان شي او دلته امیلی په دې ګاډي کې ریډیو ولګوي او دې کې په ریډیو کې نیوز راشي او هغې کې وایي چې نن برفیله طوفان راتلو والا دی او یخني به -30 ډیګري ته ورسي. اوس امیلی په دې ګاډي کې ناسته وي او دې کې یو سړی تیریږي چې دې کې امیلی هغه وویني. نو امیلی وایي چې کیدای شي دا سړی دلته چېرته خوا کې اوسیږي او زه ورځم د ده نه مدد غواړم خو امیلی چې ورله آواز ورکړي نو هغه سړی سیده په هغه ځای باندې تیر شي. اوس چې امیلی شاته ورپسې تلو والا وي نو دې کې ګای د شاته نه امیلی ونیسي او هغه ورته وایي چې زه ګیس سټیشن ته تللی وم او د هغه ځای نه راغلم او ګیس سټیشن بند و. نو دلته ورته امیلی وایي چې دروغ سله به ګیس سټیشن خو 24 غنټې کولو وي او ګیس سټیشن د دې ځای نه ډېر زیات لرې دی او دراصل امیلی اوس د ګای په خبرو باندې یقین نه کوي. نو دلته ورته ګای وایي چې زما ډېره زیاته یخني کېږي او هغه لاړ شي او په دې ګاډي کې کیني او په دې ګاډي کې هیټر ولګوي او بل خوا امیلی د یخنۍ د وجې مجبورا دې ګاډي کې راشي او کیني. نو دلته امیلی وګوري چې د ګای د سر نه وینه را روانه ده. نو دلته امیلی هغه ته ووایي او دا م ورته ووایي چې تا ماته دروغ ولي ووي او ته په ډیلبر کې نه اوسېږي. نو دلته ورته ګای وایي چې ته رښتیا وایې زه په ډیلبر کې نه اوسېږم او اصل کې په کلاس کې زه ستا د شاته ناست وم او تا چې په موبایل باندې کم میسیجونه کول نو هغه ما وکتل او ما په نوټس بورډ باندې دا ولیکل چې زه ډیلبر ته تلو والا یم او چې ته ما سره لاړه شي اصل کې ما تا سره دوستي کول غوښتل. نو دلته چې امیلی دا خبره واوري نو ډېره زیاته غوسه شي پې خو لږ وخت پس هغه معاف کي او اوس دا دواړه یو بل سره خبرې کوي چې دې کې د دې ګاډي هیټر بند شي. اوس چې دوی وګوري نو د دې ګاډي نه فیول لیک شوي وي او دې کې امیلی د ګاډي نه بهر راوځي چې دې کې هغه یو څو انسانان وویني. نو دې کې هغه ګای ته ووایي چې دلته انسانان دي. نو ګای ورته وایي چې ته په ګاډي کې کېنه او زه ورځم دې تلاش کوم چې دې کې ګای یو سنسان کور ته راورسي چې هلته یو سړی پروت وي او ډېر بد شکل یې وي او بل خوا امیلی ته هغه سړی بیا په نظر راشي او هغه چې څنګه اواز ورکړي خو هغه سیده روان وي. نو هغه ورشي په اوږه والا لاس کېږدي او درېږي چې دې کې را سړی څنګه مخ راواړي نو هغه شکل ډېر زیات خراب وي او هغه د خولې نه مار هم راپروز او هغه صرف دا خبره کوي چې په ما اوبه مه اچوه او دې کې امیلی ته 2 زخمي هلکان مخې ته راشي او داسې لګي چې دا هلکان ډېر زیات چا وهلي وو او هغې ډېر په بد حالات وو چې دې کې امیلی دا وویني نو هغه بېهوشه شي او دې کې چې ګای واپس راشي نو امیلی په هوش کې راولي او امیلی ورته ټوله قصه وکړي چې ما څه ولیدل. اوس دوی واپس دې ګاډي ته راغلل او لږ وخت پس د دوی ګاډي له یو پولیس راشي او هغه یو نارمل انسان لګي چې دې کې هغه دوی ته وایي چې د ګاډي نه راکوشه او هغه چې څنګه د ګاډي نه راکوشه نو دې کې دا پولیس امیلی ته وایي چې زما ګاډي کې کېنه. نو دلته امیلی پوه شوه چې ضرور څه ګډوډ دي او هغه په زبردستۍ د امیلی په ګاډي کې کېني چې دې کې پې ګای د شاته نه راشي په یو روډ یې ووخي چې دې سره د دې پولیس دا مخ زخمي شي او دلته یو عجیبه کار وشي دوی واپس هغه خپل ګاډي ته راشي. نو دلته دوی ته لګېدل چې کیدای شي دا یو ډېر ډراونه خوب وي خو دلته د حیرانۍ خبره دا وه چې ګای سره هغه روډ په لاس کې چې په کم باندې دا پولیس وهلی او دا روډ د ده لاس پسې نښتي وي او اوس چې امیلی د ده د لاسونو نه دا روډ لر کړي نو دې سره د ګای دا لاسونه ډېر زیات زخمي شي او دې کې امیلی هغه اخبار وګوري چې کم ګای ځان سره د هغې کور نه راوړي او هغه اخبار کې ښیي چې په دې روډ باندې کمې حادثې شوي دي او دلته دوی ته دا هم پته ولګي چې په دې روډ باندې څومره
څومره قتلونه هم شوي دي دې کې د یو پولیس لاس وي او تر اوسه پورې چې دوی څومره خلک ولیدل هغه انسانان نه بلکې روحونه وو چې هغه په دې سړک باندې د ډیرو کلونو نه ګرځي او دوی اوس ډیر زیات ستړي وي نو دوی په دې گاډي کې وده شي او د شپې 2:30 بجو کې ایمیلی یو خوب ویني چې هغه پولیس والا دا په زبردستۍ د دې گاډي نه وباسي او هغه کې مونږ ته ښیي چې څه وخت مخکې دی پولیس والا یو بل خزم دغسې د گاډي نه روغ کی وي او هغې سره زیاتې کړي وي او بیا یې مړه کړي وي او د دې خوب د وجې ایمیلی ډیره زیاته رپي چې دی کې ګایم راپاسي او هغه د ایمیلی راپاسي واپس او ایمیلی د دې خوب د وجې حالت ډیر زیات خراب وي او په دې دوران کې د دوی دا گاډي ړقول شروع شي چې دې سره دوی ډیر زیات یره کې شي او هغه لږ وخت پس ودرېږي واپس او دې کې د ګای حالت هم ډیر زیات خراب شي ولې چې د هغه سر زخمی شوی و او هغه ایمیلی ته وایي چې زه ګیس سټیشن ته تلمه خو ما ته په لار کې دا احساس وشو چې زه ډیر زیات زخمی یم او زه واپس راغلم نو دې سره ایمیلی هم ډیره زیاته پریشانه شي خو په دې ګاډي کې یو ټلیفون پروت او دې سره خوا کې د ټلیفون یو ستنه وي چې ایمیلی هغه ځای ته وخیږي چې دې کې دا تارونه دا د ټلیفون سره کنیکټ کی خو هلته سیګنل ډیره زیاته کمزوري وي او چې څنګه هغه د دې ستنې نه راکوشي نو هغه ښځه مخې ته وویني چې کم دی په خوب کې لیدلې وه او د پولیس مړه کړې وه نو هغه زر په منډه دې ګاډي ته راشي او ورته ګای راپاسي خو دلته موږ ته پته ولګېده چې ګای مړ شوي وي او دې سره ایمیلی اوس ډیره زیاته خفه وي او اوس ایمیلی د ګای دا لاش بهر روباسي چې دې کې یو ګاډی را روان وي نو دې کې ایمیلی ته لګېدو چې دا به د هغه شیطان پولیس ګاډي وي خو دا یو بل سړی وي چې هغه به د سړک نه د وورې لرکولو کار کو او دې کې ورته ایمیلی ټوله کهاني ووایي نو هغه اوس ایمیلی ځان سره کښېنوي او دې کې د ګای دا لاش هم شاته په ټرک کې واچوي او هغه ورته د دې سړک باره کې قصه کوي او هغه ورته ووایي چې په سن 1950 کې یو کرپټ پولیس و چې هغه په دې سړک باندې د خلکو اکسیډنټ یې کولې او هغې به یې مړه کول او په 1953 کې هغه د یو 2 هلکانو اکسیډنټ وکړو او هغې یې مړه کړل خو هغه په خپل هم نشې حالت کې و چې دې سره د هغه ګاډی هم لاندې پریوځي او هغه مړ شي او دلته په دې سړک باندې اکثر داسې اکسیډنټ کېږي او هغه ورته وایي چې په سن 1961 کې د څه خلکو لاشونه میلو شوي چې هغه پوره طریقې سره واوره شوي وو اوس هغه دا خبرې ایمیلی ته کوي چې دې کې د دوی مخې ته یو ګاډی راشي چې دې کې دا سړی د خپل ګاډي سایډ ته کي او هغه ګاډي سیده پروزي او اور پې ولګي او دلته هغه حادثه بیا وشي چې کم ایمیلی سره شوي وه خو دې کې دا ډرایور د دې ګاډي نه راکوشي خو ایمیلی دی ودرئ او په دې ګاډي باندې ډېر تیز اور لګېدلی وي چې دې کې دغه پولیس روح د دې ګاډي نه تیزۍ سره روزي او هغه په دې ډرایور باندې حمله وکړي او چې څنګه په لاس کېږدي نو د دې ډرایور د باډي پوره واوره کې بدله شي چې دې سره ایمیلی دا وویني نو هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه واپس دې ټرک ته راشي او د دې ټرک د سټارټولو کوشش کوي خو دا ټرک نه سټارټېدو او دې کې هغه له پولیس روح د دې مخې ته ولاړ وي چې څنګه هغه په دې باندې حمله کوي نو دې کې د ګای روح راشي او په دې پولیس باندې حمله وکړي او دلته بیا هغه کار ایمیلی سره وشي او هغه واپس په دې خپل ګاډي کې وي چې هغې سره خوا کې د ګای لاش هم پروت وي او اوس سهار شي او ایمیلی د دې ګاډي نظر وځي او پیدل د دې نه روانه شي چې لږ وخت پس هغه ګیس سټیشن ته ورسي او ایمیلی د دې حادثې د وجې ډېره زیاته په صدمه کې وي او هغه د ګای دا تصویر وګوري او ډېره زیاته خفه وي چې دې سره دا کهاني ختمه شوه که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ